ملګریه شکر وباسه په هر هغه څه چې ته یې لرې او رب متعال تا ته په وړیا ډول سره درکړي دي، که هغه سترګې دي، که هغه لاسونه دي، که هغه پښې دي او هغه تر ټولو ارزښتمن نعمت چې صحت ده هغه یې درکړی ده. نو شکر وباسه په دغه باندې. زه په دې ښه باور یم که چېرته تا ته یو څوک ووایي چې $1,00,000 درکوم له دواړو پښو دې تېر شه، یا هم له دواړو لاسونو څخه دې تېر شه او قطع یې کړه، یا دې هم دواړه سترګې راوباسه، نو تاسو به دې ته حاضر نه شئ. ولې چې لاسونه پښې او دا هغه څه دي چې موږ په دې باندې ژوند ته ادامه ورکوو او ژوند کوو. نو ملګریه دلته ډېری کسان داسې شته دي چې هغوی لاسونه نه لري، هغوی پښې نه لري، هغوی سترګې نه لري، له دغه نعمته چې ته برخمن یې هغوی بې برخې دي. نو په دغه شته نعمتونو دې شکر وباسه، په شته کور دې شکر وباسه، په شته موټر، په شته پیسو، په شته اولادونو دې شکر وباسه، ځکه دغه هر څه چې ته یې لرې د دې ډېر خلک ارمانجن دي، ارمان یې لري چې ستا غوندې کور ولري، ستا غوندې یو 2-3 روپۍ ولري او ستا غوندې یو اولاد ولري. نو په دغه شته اولادونو دې، په شته کور دې، په شته پیسو دې، په شته زندګۍ دې شکر وباسه. او تر ټولو ارزښتمن دا چې په روغ صحت دې شکر وباسه چې رب متعال تا ته د بدن ټول غړي په صحیح او سلامت درکړي دي. هسک او بریمن اوسئ.